سلام، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بشري مرستو بله بسته پرون کابل ته ولېږله. د روسیې د ټاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د روسیې د اضطراري حالاتو یوې ځانګړې الوتکې د خوراکي موادو په ګډون دغه 33 ټنه بشري مرسته کابل ته ولېږله. په دوام کې راغلي چې روسیه د افغانستان له خلکو سره خپلو بلایبزه مرستو ته دوام ورکوي. د روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه ده پیژندلی، خو روسیه له ګوتو په شمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. درنو لیدونکو ملتیا مو مننه.